یوې خور پوښتنه کړې ده که چیرې یو چا د بل مسلمان غیبت کړی وي یا ځینې ازار شوی وي خو هغه کس اوس نه پیدا کیږي یا مړ شوی وي نو دغه غیبت کوونکی او ازار رسوونکی شخص باید څه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. دغه مسله کې به څه تفصیل وکړو. اول د غیبت ګناه، د غیبت تعریف. غیبت دغه ته وایي چې په چا کې یوه خبره وي، یو کار پکښې وي، لیکن دی نه وي خوښ چې په مجلس کې زما دغه کار خلکو ته یاد شي، تېره ولاړ شعوریات کې دې ته غیبت وایي. او که د ځانه خبرې پسې تړلې وي هغه خو بیا بهتان یا تهمت ورته وایي، هغه ګناه سخته ده. دا داسې ده په یو چا کې یو خبره شته په اعلانیه نه کوي، لیکن خو یو ځای تاویل دل دی نه غواړي چې دا زما خبره رسوا شي، تې رسوا کړي، دا غیبت دی. تعریف یې دا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات وایي ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. په سورة حجرات کې الله پاک وایي بعضې د بازو غیبت نه کوي. آیا یو څه یو خوښوي چې د مسلمان مړه ورور د مړه ورور غوښې وخوري او هغه مړ وي، تاسې دا بد ګڼئ، نو تاسې هغه وبېرېږئ د الله پاک څخه په داسې شیانو کې. او الله پاک چې دی تواب توبه قبلونکی هم دی، که چیرې سړی توبه ورته وکاږي، او بد توبه ښوونکي باندې به لابد رحم کوونکی هم دی. غیبت دا خو هغه دی چې الله پاک وایي تاسې مه کوئ، دا داسې د مسلمان ورور. دوهم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس او ويقعون في اعراضهم. نبی علیه السلام په شپه د معراج چې زه معراج ته پورته شوم پر یو قوم تېرېدلم چې د هغو نوکان د کلاینو او دوی د خپل مخان په څیرل، د خپل سینې په څیرلې. جبرائیل علیه السلام ټول مال دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام دغه کسانان دي چې د خلکو غوښې خوري او د دوی په عزتو کې واقع کېږي. دا سنن ابي داود د حدیث په 4215 رقم حدیث او مسند د احمد په 12816 کې هغه رقم د حدیث راوړی دی. نو ګرانو محترمینو دا یې بله د هغه رقم دا کیسو ته غوږ ونیسئ. علامه ابن کثیر په 4 ټوک 273 صفحه کې تر سورة حجرات لاندې یو کیسه را نقل کوي. وایي دوې ښځې روژې وې، دوې خویندې سره ناستې یو ځای. آخر روژه وه، وروسته په غیبت شروع وکړل. یو بېهوشي پر راله. یو سړی راغی نبي علیه السلام ته وویل چې جانانه دلته دوې ښځې دي، هغه د روژې نیولي دي، اوس داسې حالات پر راغی چې د تندې څخه یا د لوږې څخه د تندې څخه حاصل دا دي چې بېسده شوي دي. نبي علیه السلام ورته یې راوله، چې راوستلې ورته راوستلې به راویې ته یو شی ولورس، یو لوړ شی هم په لوښ کې ولتوکه قی وه دې چې قی وه غوښه تر خوله راتوی شوې، تر خوله یې غوښه راتوی شوې. باره ولګوره ته چې د مسلمان غوښې خوړلې دي، د مسلمان ګورې. دا سم دم الله پاک بعضې کارونه داسې کوي چې هغه چې د خدای رسول یو خبره کوي هغه و دې خلکو ته ورښکاره کړي. نو ګرانو محترمینو دا یې بله. درېیمه خبره ربعي یو تابعي محترم دی، دې کیسه کوي. وایي زه په یو بانډار کې کښېنستلم، قرار را ولاړ شو، په دا بانډار کې غیبت و، نو بېرته ځینې ولاړ شوم. خو لاړم یو ګوړی سړی، دوی به دا غیبت پرېښي، بېرته چې رالم دوی هم په غیبت کې واقع وه. زه بېرته قرار را ولاړ کړه، ورسره کښېنستم، یوه یا دوې کلمې زما سم د غیبت وویل شولې. نو وروسته ماښام بیده یم، په دې خوب کې یو سړی راغی، یو ډېر بدمخې و، ډېر بدرنګې و. دا راغی د خنزیر غوښې ورڅخه دي، د سرکوزي وایي دا وخوره. ما ورته ویل زموږ په شریعت کې خو دا ناروا دي، ناجایز دي، نه خورم. ده ویل څنګه یې نه خورې؟ په زور یې در خورم. په خوله کې راته اخته کړلې. چې راپورته شولمه هغه قی مې ووه. 3 ورځې هغه د خواګرځي د لاسه ما دغه نه سوه خوړلی، ما هغه ډوډۍ و دا خوراک و دا شی سم نه سو کولی. دا یې بله وه چې الله جل جلاله دې خلکو ته ورښکاره کړه. د هغه رقم در نبي علیه صلات وسلام مبارک حدیث راځي الغیبة اشد من القتل. غیبت تر دغه اشد من الجنا وه، الغیبة اشد من الجنا. تر جنا هغه غیبت څوک دی؟ غیبت سخته ګناه ده، ځکه جنا حق الله دی، غیبت حق العبد دی. غیبت ډېره سخته ګناه ده، بیا غوږ ورته نیسئ.
غیبت خپل په کور کې پر 4 قسمه دی. یو قسم سړی په کافر کېږي، هغه هلته که ته را یو څوک غیبت کوي ته ورته دا د بل سړي غیبت مه کوه، دی درته وایي زه حق پکښې وایم. د حق پکښې وایم د دې معنا دا ده، نور خو هغه خو د دا خبره ښکاره کوي چې د ده نه د خوښ. حق پکښې وایه دا معنا ده چې تا زما د خبرې په جواب کې ویل چې دا معنا ما ته روا دی چې زه کوم. نو غیبت خو آرام دی، آرام سړی حلال وبولي په کافر کېږي. دوهم غیبت منافقت دی، دا بیا هلته شته د یو چا غیبت کوي لیکن خو قرار راولاړ سوله چې څوک درته وایي ته نوم نه اخلې، نوم یې نه اخلې خو دا د مجلس خلک یې پېژني چې ته په چا کې غږېږې، ته دا نوم نه اخلې چې زه په دې کې تقوا کوم او خلک یې ټول پېژني، دا بیا منافقت دی. درېیم هغه دی چې سم غیبت کوي د یو چا هغه بد پسې وایي، هغه د ده هغه صفت وایي چې دی نه دی په خوښ چې ته د خلکو مخ ته ووایه، لیکن دغه بیا خپله څوک دی حرام دی. دا یې درې قسمه څوک دی هغه حرام غیبت دی، سخته ګناه ده، اشده ګناه ده، په غټو ګناو کې دی. او څلورم قسم غیبت جایز دی، روا دی، بلکې هغه په بعضې ځایو کې هغه لازمي ګرځي. واجب غیبت هغه دی زیادت په نه کوي، مظلوم چې راځي د ظالمه څه شکایت کوي و صاحب رتبه ته یا قاضي ته یا والي ته یو رتبه والا سړي ته وایي چې زما سره دا ظلم کړی دی، ظالم دی، ګورې په هغه اندازه چې بالابود پسې ونه کړي دا غیبت جایز دی. یاو دوهم راولاړ کړه سو یو سړی هغه عالم نه دی، په یو شي کې قوي نه دی، خلکو ته د علم خبرې کوي، د مسلو خبرې کوي، پر سړي لازمه دا ده چې دا خلکو ته وایي چې دغه سړی عالم نه دی، په دا مسلو نه پوهېږي، نو دا بیا واجب دی چې دا سړی ورته وایي دا غیبت نه دی. مسلم شریف په دې کې باب لري چې هغه راولاړ شي، حتی د یو سړي د یو عالم څخه د پلار پوښتنه وسو ورستا پلار څنګه دی، په دې علم کې دا د حدیث روایتونه کوي قوي دي که ضعیف دي، زما د پلار پوښتنه د بل چا څه وکړي، هغه ولې ته راته وویل دا خبره د دین د زما پلار ضعیفه دی. نو هغه داسې دی په دې کې دا دوهم چې په علمي قور خلک یې خطا کړي، دغه رقم پیر نه وي زه پیر یم، دغه رقم سید نه وي زه سید یم، راولاړېږي خلک دوکه کوي، نو بیا د دغه وخت کې بیا غیبت بالکل څوک دی جایز دی سړی کوي. دا یا دوا. درېیم هغه هم غیبت نه دی چې ته نوم نه اخلې خلک هم نه پېژني، دغسې یادوي یو څوک یادوي هېڅوک هم نه پېژني، ته وا ملایانو داسې کړي دي، املا داسې کړي دي، خو خاص یو سړی نه یادوي، هغه خلکو ته مقصود دی خاص سړی وي، دا هم غیبت نه دی. دا یا درېیم. څلورم دغه دی چې دا غیبت پر طریقه ده اهتمام چې خوا دې په بدېږي فلانې داسې کړي دي، مقصد دې د ده رسوایي و د ده ذلت نه دی، مقصد دې دا دی زړه دې پر سوځي، دا هم غیبت نه دی. ګرانو محترمینو دا هم د ګوره دا هم غیبت نه دی. دغه ښه د خوشحالۍ وجه ده، د اکثره موږ چې غیبتونه کوو ډېر ځله داسې وي چې پر هغه مو زړه سوځي، موږ وایو فلانې داسې کړي دي، خو ډېره سخته خطرناکه خبره د غیبت، ډېر سخته اشده هغه ګناه ده. بله خبره دا غیبت موږ سره د یو چا کېږي پاتېږي نه، دغه ناروا غیبت جایز خو هغه سو، او هغه اقسام د غیبت 4 دا شامله دي محترم ملا صاحب په 5 ټوک 299 کې دا ټول په تفصیل را نقل کوي. 5 ټوک دا پاکستاني چاپ، دا دغه کوټي والا چاپ. او بل د غیبت دپاره دا پر څه وجه د غیبت چې ته د یو چا کوي، علت د دې غیبت چې ته کوي دا تکبر دی، حسد دی، ستا په ذهن کې بس دا د چې پلانې صفت په پلانې کې ستا، نو دا ولې پکښې دی، دا خوند نه درکوي په یو شي باندې هغه قرار راولاړ شي حسد وکړي، یا دا دی چې په دې کې دا صفات خوند نه درکوي برای غیبت کوي. محترمه چې په دا خبر باندې مسمدم سر خلاص شي، نو دا به څه کوو، د یو سړي غیبت ما څه کېږي، علاج به څنګه کوو. اول دا دی چې د سړي بدي بیانوي، په ښه کې یې ماښام فکر د ځانه سره ووه، په ښه کې چې ته ودرېږه دا ښه شیان هم په دې کې پکښې دي که نه دي پکښې، ډېر پام ورته وکړي. که چیرې ښه شیان هغه پکښې وه نو ښه صفات یې مې وخت ذکر کړه، بیا غیبت تر صفاتې شي. یاو دوهم دا خپل صفات ته وګورئ چې په تا کې څو ښه صفات دي او څو بد صفات دي، که ستا بد صفات څوک ذکر کړي ستا خوا نه بدېږي. دوه دې ته دې وکړي. درېیم هغه دې راولاړ کړه چې دا خو علت یې تکبر دی، یو وخت چې سړی پیدا کړي دی دې ورولاړ شي تعظیم دې وکړي، یا دې پر ځان دا لازمه کړي په یو غټه جلسه کې دې د هغه سړي صفت وکړي. دا یې درې. څلورم علاج ادا دی هغه بل نسته، که بل له کم نه و بس دا وه که د پلانې غیبت زما څه وسو پر ځان جرمانه کښېږده چې یا دغونه روپۍ زما صدقه دی الله ته، او یا دغونه لمونځ پر ما باندې صدقه دی، زه بې نفل کوم وده ته، که دا چم وکړې دا یې بیا د پاتېدو طریقه ده. بله پوښتنه څلورمه چې تا دا خبره وکړه، تا ول که سړي څه پر چا باندې چا پاتو ونه غیبت یې کړی، اوس هغه نه پیدا کېدی یا مړ و، اوس دا ځای ته راځي نو به څنګه کېږي.
دا د وخت لپاره قاعده ده چې سر مخلاصي غیبت بخښه بل طرز یو طرز امکان نه لري چې په ژوند کې سړي ته د لاس ورسیږي د هغه ته به وایي چې ما په تا کې غیبت کړی دی ما ته معافي وکړه یا ستا حق پر ما پاته دی هغه د حق واپه درته وکړي غیبت هم معافه کېږي که دا ورته ونه وایه په یو رقم باندې ظاهري هغه عافه نشته او که چیرې دا سړی ورک نه پیدا مړ یا نه پیدا کېدی اوس کو دا غیبت یا بل حق در باندې پاته دی د پیسو فور در باندې پاته دی یا بل دغه رقم په داسې ځایو کې بیا بالکل طریقه دا د بل طریقه نشته چې حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او دغه رقم شیخ الاسلام متقی عثماني رحمت الله علیه مولانا شفیع رحمت الله علیه د نور علما او ټول د خلاصه را نقل کړی ده بل طرز نشته بلکې هغه ته دعاګانې کوي الله پاک د تغټ مقام ورکا الله د تغټ رتبه ورکا الله جل جلاله د ګناه ور معاف کا دا معافي او استغفار به د لپاره غواړي بخښه ورته غواړي بیا امید شته چې الله پاک تاسو څوک کی تاسو معافي وکړي دغه بس د ګرد حق روپیه در باندې پاتې خو هغه سړی پیدا کولی چې خامخا به اصلي ته روپۍ ورکوي یا به احلال کوي چې ما ته بخښه وکړي چې هغه په درته کوي او که راولاړ شو هغه نه و مړ یا اوس نه پیدا کېدی بس خامخا معافي دا ده چې دعا او استغفار درته غواړي دا ټوله هغه چې ما درته وویله دا اسلام او اماره زندگی هغه د شیخ الاسلام متقی عثماني رحمت الله علیه هغه د اتم ټوک د یو اتیایمې صفحې څخه ونیسئ او دغه رقم اصلاحي خطبات بیا د اتیایمې صفحې څخه ونیسئ هغه هم لیکن خو هغه بیا څلورم ټوک دغه رقم اصلاحي مجالس د 100 ونیسئ اول ټوک دا راولاړ سپره دا بیان د چا کړي د غیبت یې کړي دي د غیبت ډېره سخته په کور کې ناستې دونه غټه ګناه ده د خلکو هغه حقونه په سړي باندې پسې الله پاک دې مرتضی توفیق راکړي چې د داسې کار څخه اجتناب وکړو او که چا غیبت کوه د ګوره دغه ګناه ده یوه ډېره تنبیه ده که چیرې راولاړ کړه سو سړي هغه نور خلکو غیبت کوه دی ورغې غوږې ورته ونیوي هم دغونه ګناه ده بلکې دی به نه ورځي که راولاړ شو دغه دپاره ورغې چې هغه منه کړو که منه سول خو منه سوه که نه سو منه دی به خامخا ځینې ولاړېږي د لیب ورسره کښېني نه والله سبحانه اعلم